الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورؤوفنا ورحيمنا وشفيكنا وطبيبنا وسندنا ورحمتنا ومولانا وأعلانا وأجلانا وأزقانا وأنقانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى زما محترمو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې زموږ په دې بلال مسجد کې هر کال سالانه د سربندي وي دا زموږ د استاد محترم په موږ باندې ډېر مشقت او مهرباني ده چې داسې مجلسونه زموږ دپاره جوړوي تاسو ټولو ته پکار دی چې کوم ځای کې زما د اواز په هر څه ذریعه سره د FM په ذریعه سره یا د نت ذریعه سره نو تاسو ټولو ته زما دا دعوت دی چې مسجد ته تشریف راوړئ داسې مجلسونه ډېر کم ملاویږي یو صحابي دی حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه کله واورېدل چې انسان به آخرت کې هغه چا سره پاسي چا سره چې دنیا کې مینی او بیا فرمایي چې زه انس انی احب رسول الله صلی الله علیه وسلم و ابا بکر و عمر نصوان رضی الله عنهم اجمعین نو د قیامت په ورځ به الله رب العالمین ما هم د نبی مهربان مبارک سره راباسي اگر که زما عمل د دوی په شان دی نه دی نو موږ او تاسو د الله رب العالمین په دې کور کې د دین په نسبت باندې راجم وي او یو خبره یاد ساتئ داسې مجلسونه ډېر کم ملاویږي یو حدیث مبارک کې راځي مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله یتدارسونه فیما بینهم الا غشیتهم الرحمه وحفتهم الملائکه کله چې داسې مجلسونه وي ډېر بابرکت مجلسونه وي نو نبی مهربان فرمایي چې داسې مجلسونه وي
فرشتے گیر چاپیر گہرا ہوا چاہیے نو منگ او تاسو دا اللہ رب العالمین دی کور کے راغلی اس باقاعدہ زردی پروگرام آغاز کوم دا تلاوت کلام پاک نا خو ہر کله چې داسې یو مجلس جوړیږي د هغې دپاره د یو مشر د صدارت د ضرورت وي د هغې دپاره زه تاسو ته حضرت مولانا فضل کریم صاحب تاسو ته نوم پیش کوم تاسو ته منظوره انشاءالله اوس د دې نه بعد زه دعوت ورکوم د تلاوت کلام پاک دپاره حافظ حذیفہ رحمان صاحب آپ ثوابی چراشی تاسوتا تلاوتی کلام پاک پیش کی حافظ حذیفہ رحمان صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله
من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما شاء الله وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه